د معاملې په دوران کې د مېرمنې په شرمګاه کې خوله او ګوته وهل کومې ګټې لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتنوي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. هغه خلک چې غواړي د مېرمنې په شرمګاه کې د کوروالي پر وخت ګوته او ژبه ووهي، آیا څه ګټه لري د کوروالي پر مهال د مېرمنې په شرمګاه کې یا ګوته وهل او یا هم ژبه وهل؟ یو ملګري پوښتنه کړې وه چې زه که چېرته د کوروالي پر مهال چې کله ګرم راشم نو بیا په ځان نه پوهېږم او یا مې خوله ورلاندې کړې وي او یا هم ټول لاس مې ورته کړی وي. د دې لپاره زه څه وکړم چې مېرمنې ته هم شوق راولم او هم یې انزال کړم؟ آیا دا کوم تاوان لري که نه لري؟ لومړۍ پوښتنې ته به زه ستا داسې جواب درکړم چې کله ته په ډېر جوش هوش و هواس کې راځې او ستاسو بدن او ستاسو ټول سوچ داسې شي چې تاسو ټول حمله د مېرمنې په شرمګاه وکړئ او یا خوله پکې کېږدئ یا لاس پکې کېږدئ، نو تاسو اکثره ټیم کې خپل کوتک ته ډېر مه ګورئ او مو ټول ذهن خپل کوتک ته اړوئ. کوم وخت کې چې تاسو ټول سوچ فکر خپل کوتک ته واړوئ نو ستاسو ذهن ته داسې یو شی راځي چې تاسو باید ټول په دې کوسې ورننوځئ او وخت ورترې ووځئ. نو تاسې هېڅکله هم داسې کار مه کوئ. نو پاتې شوه د دې خبرې سوال جواب چې تاسو آیا د کوروالي پر مهال د مېرمنې شرمګاه مو کولی شئ که نه شئ؟ که چېرته ستاسو باندې شیطان ډېر زورور وي نو تاسو کولی شئ د مېرمنې د شرمګاه بره حصه، یعنې هغه حصه چې بیخي په شرمګاه کې نه حسابېږي، پسته نرمه غوښه ده، کولی شئ د ژبې په واسطه یا هم د شونډو په واسطه ښکل کړئ او مچ یې کړئ او مېرمنې ته د لاساینه او خوشحالي ورکړئ. دوهم، که چېرته ستاسو زړه ډېر صبر نه کوي چې تر څو مېرمن خلاصه کړئ نو کولی شئ د ګوتې په واسطه د مېرمنې د کوس بزر زړي ته مساج ورکړئ. دغه راز کولی شئ مېرمنې د دغه بزر څخه تاسو کولی شئ انزال او خلاصه کړئ چې تر ټولو اسانه طریقه یې دا هم ګڼل کېږي. تاسو کولی شئ که چېرته هم مچ یې کولی شئ یا مچو یا لمس کولی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ د مېرمنې د بزر زړي ته د ګوتو په واسطه لاس په واسطه مساج ورکړئ او مېرمنه په شوق کې راولئ او خلاصه یې کړئ. تر ټولو اسانه طریقه یې همدا ګڼل شوې ده او بلل شوې هم ده. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانه کړئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.